ګوره ډېرو خلکو ته نن سبا د فیسبوک آی ډي لوګین کولو کې مسله راځي. دغه ټایم کې مونږ چې کله هم هغې ته پاسورډ ورکوو نو مونږ ته وایي چې رونګ پاسورډ ټرای اګین. نو مونږ هغې ته بیا لکه نمبر ورکو یا فورګیټ پاسورډ باندې لکه فورګیټن پاسورډ کوو نو بیا مونږ لکه فورګیټن پاسورډ کې مونږ وایو چې نمبر ورکو ته به کوډ ورشي چې کوډ پکې ورکو نو زمونږ هغه چې کم دی مونږ به نوی پاسورډ دی له ورکو ځکه چې مونږ ته خو د دې زوړ پاسورډ چې کم دی دا پته نشته. نو ګورئ بیا هم ستاسو هغه کار نه کوي. نو اوس تاسو په اساني طریقې سره د دغې مشکل څخه ځان څنګه خلاصولی شئ، یعنې څنګه د دې څخه تاسو ځان بچ کولی شئ. ګورئ ډېرو خلکو ماله وټساپ باندې هم د دې په باره کې میسیجان کړي دي، میسنجر کې هم، نو ختمن خلکو کمنټونه هم کړي دي. نو تاسو وکړئ چې دغه ویډیو هغو دوستانو سره خامخا شیر کړئ چې تر څو د دې ویډیو څخه هر څوک فایده واخلي. انشاءالله بالکل ریل طریقه ده، ختمن خپل دوستانو سره شیر کړئ. که چېرې تاسو زموږ فیسبوک پاڼه نه وي فالو کړې یا زموږ یوټیوب چینل مو اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، ختمن وزټ وکړئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. ورزوم دغه طریقې ته د سکرین شاټ هم تاسو ته به ښکاري. دغه شانتې کې پروبلم چې چاته وي لکه څنګه چې مونږ دې ته هغه ایمیل ورکو یا هغه نمبر ورکو نو مونږ ته دا دوباره وایي یا چې تاسو دوباره دغه ورکړئ. ګورئ یو ریکویسټ درته کوم، ویډیو به لږه غونته کې اوږده کېږي خو تاسو نه دغه ریکویسټ دی چې ختمن خپل دوستانو سره شریکه کړئ. ویډیو لږه صحیح طریقې سره وګورئ، انشاءالله تاسو په دغه طریقې سره صحیح پوه شئ. ورځم دغه طریقې خپل دوستانو سره شریکه کوو. ګورئ په دې ټیم کې چې کله هم تاسو خپل موبایل کې فیسبوک آی ډي لوګین کوئ نو تاسو ته یو دغه شانتې کې ایرر درکوي. که په هغې کې تاسو جیمیل اچوئ یا تاسو په هغې کې نمبر اچوئ نو تاسو ته څه وایي چې شیر اګین یا سرچ اګین. نو ګورئ دا تاسو بیا سرچ کوئ خو بیا هم په دې کې تاسو ته نه راځي. نو په اساني طریقې سره ګورئ تاسو به خپل موبایل کې اول خو به تاسو خپل موبایل کې فیسبوک چې کم دی په خپل فیسبوک کې به تاسو خپله آی ډي چې کم ده لوګین کوئ. که نه بیا چېرې تاسو ته دغه شانتې کې مسله وه یعنې تاسو ته یې دغه شانتې کې ښودله. ګوره ویډیو به لږه اوږدېږي خو ما ته ډېرو خلکو کمنټونه وکړل، ډېرو خلکو وټساپ وکړو چې بالکل مونږ ته دغه طریقه خامخا وښایه. نو ډېرو خلکو ته به دا مسله وي خو ختمن به انشاءالله نن حل کېږي. که حل نه شوه ختمن کمنټ وکړئ. غلط کمنټ هېڅکله مه کوئ چې تاسو نه پې بل خفه کېږي. نو داسې کمنټ تاسو له کول ضرورت هم نشته. د چا څه پوښتنه کول غواړي یا څوک همدغه شانتې کې د دې ریلیټډ څه ویډیو غواړي نو ختمن دې کمنټ وکړي. تاسو به دوستانو په خپل موبایل کې فیسبوک اکاونټ ته راشئ. اوس مثال کې طور پر دلته کې تاسو دې ته نمبر ورکوئ لکه څنګه چې زه دې ته نمبر ورکوم. نو زه دې ته چې نمبر ورکم چې څنګه ما تاسو ته یو سکرین شاټ د دې نه اخیستلی و مې تاسو ته وهم ښودلو نو تاسو ته به دغه شانتې کې ښایي تاسو ته ښکاري. نو ګورئ د دې مسلې حل کولو طریقه درته ښایم. نور هم که چاته څه مسله وي ختمن یې کمنټ کړئ. ګورئ دغه تاسو ته وایي چې سرچ اګین یعنې دوباره تاسو دغه کوئ. اوس که چېرې تاسو بیرته هم دا ورکوئ نو تاسو هغه به نه کوي کار. نو تاسو به د دې لپاره ګورئ کروم ته راشئ. په کروم کې به تاسو دغه فیسبوک ولیکئ. نو چې کله تاسو دلته کې فیسبوک ولیکلو نو د دې څخه به تاسو ته فیسبوک راواړوي یعنې د دې څخه تاسو کولی شئ چې خپل آی ډي نیو پاسورډ ته واړوئ یعنې د دې ته نوی پاسورډ ورکولی شئ. په کروم کې هلته کې کار نه کوي. ګورئ دا سره یاد لرئ چې کم نمبر باندې تاسو جوړه کړې وي هغه نمبر هم په دې موبایل کې ختمن واچوئ ځکه چې بیا تاسو ته به مسله جوړه شي. ګورئ کله هم چې دوستانو تاسو دغه واچولو نو تاسو به دغه آی ډي چې کم ده دا به تاسو په خپل موبایل کې په کروم کې فیسبوک ولیکئ. کله چې دوستانو تاسو په خپل موبایل کې په کروم کې فیسبوک ولیکلو نو هغې څخه تاسو دغه مسله حل کولی شئ. اوس که هغې ذریعې سره هم نشئ کولی نو تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې هغه ته راشئ یعنې څوک هم تاسو سره فرینډ وي نو تاسو راشئ فیسبوک ته. په هغه فیسبوک کې هغه خپل آی ډي سرچ کړئ. نو چې کله هم دوستانو تاسو خپل آی ډي په فیسبوک کې سرچ کړئ دا ما سره د بل چا موبایل دی نو ګورئ کله هم چې تاسو د بل چا هغه په خپل موبایل کې سرچ کړئ نو دلته نه به تاسو دغه لینک درته ښکاري دا به تاسو کاپي کړئ.
دغه ولې دا که چیرې تاسو ته په کروم کې هم تاسو ته کوډ نه درتلو یا ستاسو ایمیل ته کوډ نه ورتلو دی بیا دریمه طریقه ده. خو حتما به ویډیو شیر کوئ، زمونږ یوټیوب چینل به لازمي سبسکرایب کوئ چې د چا دا مسله وي او دغه مسلې حل شي. نو ګوره بیا به تاسو دلته کې فرګټن پاسورډ ته راشئ چې دغه ځای کې به تاسو خپل ایمیل لکه دې ځای نه به تاسو ایمیل سلیکټ کړئ او کوم هغه چې کوپی کړی او دلته کې به پیسټ کړئ او دلته نه به ګورئ ستاسو هغه نوم چې کوم دی دې نه د مخکې لکه www فیسبوک واتساپ نو دا چې کوم دی دا به تاسو ته یې خوښوي، صرف هغه نوم درته یادوم او به دلته کې پیسټ کړئ او دلته نه به بیا تاسو په دې فایند یور نیم باندې کلیک وکړئ او دلته نه چې کوم دی تاسو به کنټینیو وګورئ ډایرکټ چې کوم دی دغه آی ډي د مخې سره راواخیستله. نو په اسانه طریقې سره دا کار کوي. نو تاسو اوس کولی شئ چې په خپل موبایل کې دغه جیمیل لوګین کړئ. سیمپلی چې تاسو د دې څخه کنټینیو کلیک کړئ نو حتما بس تاسو آی ډي چې کوم ده نوی پاسورډ ته واړي، یعنې دلته کې به تاسو ته د دغې موبایل نمبر ته کوډ ورشي. کوډ چې کله پیسټ کړئ نو دلته کې تاسو دې ته نوی پاسورډ ورکولی شئ او خپل پروفایل چې کوم دی یوز کولی شئ. خو حتما دغه ویډیو شیر کړئ. نورو ښایسته معلوماتو لپاره زمونږ فیسبوک پاڼه یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. حتما خپل دوستانو سره شیر کړئ. نور ښایسته معلومات لپاره زموږ فیسبوک پاڼه حتما فالو کړئ. انشاءالله ملویږو په بله ویډیو کې. د ځان ډېر خیال ساتئ. دلي والا فهمه